واه تازه نوې او د خوشحالۍ خبر آی سی سی نوې درجه بندي اعلان کړه. په 10 غوره لوبغاړو کې افغان لوبغاړي هم راغلي. څوک دی ویډیو را سره تر پای وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. تیره ورځ د کرکټ نړیوالې شورا د لوبډلو او لوبغاړو نوې درجه بندي اعلان کړه. د کرکټ نړیوالې شورا ټیسټ، نړیوالې یو ورځنۍ او شل اوریزو لوبو لپاره هم د لوبډلو او هم لوبغاړو درجه بندي اعلان کړه. دغه نوې درجه بندۍ کې ملي لوبډلې ټیسټ، یوې ورځنۍ او شل اوریزو لوبو کې خپل پخوانی مقام ساتلی. افغانستان ټیسټ او نړیوال یو ورځنۍ لوبو کې د نړۍ 10 او شل اوریزو لوبو کې بیا 8مه غوره لوبډله ده. د لوبغاړو درجه بندۍ کې بیا اکثره برخو کې افغان لوبغاړي په ځانګړي ډول راشد خان د پرمختګ په ځای شاتګ کړی. ټیسټ لوبو کې د لوبغاړو درجه بندۍ توپ وهونکي ټیسټ لوبو کې هیڅ افغان توپ وهونکي 10 غوره توپ وهونکي کې شامل نه دي. دغه درجه بندۍ کې اصغر افغان، رحمت شاه او ابراهیم زدران هغه 3 توپ وهونکي دي چې 100 غوره لوبغاړو کې شامل دي. دغه 3 لوبغاړي په ترتیب سره 1 درې او 83 مقام خپل کړي. توپ اچونکي د توپ وهنې په څیر د ټیسټ لوبو توپ اچونکو برخه کې هم افغان لوبغاړي 10 غوره لوبغاړو کې شامل نه دي. توپ وهونکو کې هم 3 لوبغاړي 100 غوره لوبغاړي کې شامل دي، چې له دې ډلې څخه راشد خان 40، یمین احمدي 48 او وقار سلام خیل 98 مقام خپل کړي. الراونډران دغه برخه کې هم یوازې 2 افغان لوبغاړي 100 غوره لوبغاړو کې شامل دي. ټیسټ لوبو کې راشد خان 40 او یمین احمدي 30 غوره الراونډر دي. او جالبه خو لا دا ده چې دغه لیست کې د محمد نبی نوم نه تر سترګو کېږي. نړیوال یو ورځنۍ لوبو کې د لوبغاړي درجه بندي توپ وهونکي د نړیوال یو ورځنۍ لوبو د توپ وهنې درجه بندۍ کې هم هیڅ افغان توپ وهونکي 10 غوره لوبغاړو کې شامل نه دي، خو 100 غوره توپ وهونکي کې بیا 8 لوبغاړي شامل دي. د توپ وهونکو درجه بندۍ کې رحمت شاه 9، محمد شجاعت 52، نجیب الله زدران 63، محمد نبی 68، حشمت الله شاهدي 90، اصغر افغان 40، ګلبدین نایب 99 او راشد خان 99 مقام خپل کړي. توپ اچونکي د توپ اچونکي په برخه کې مجيب الرحمن 9 درجه بندۍ کې پرمختګ کړی او د نړۍ 3م غوره توپ اچونکي مقام یې خپل کړی. راشد خان 11، محمد نبی 19، دولت زدران 28، افتاب عالم 72، ګلبدین نایب 88 او حمید حسن 89 مقام خپل کړی. نو مینه مننه چې ویډیو مر سره تر پای ولیدله. د لا نورو خپل معلومات لپاره همدغه چینل سره اوسئ. تر بیا خیر جاري.